ماشومتوب کې د کله داسې خوب لیدلی و چې یو وخت به نړیوال ستوری جوړېږي، داسې یو خوب داسې څه دي په فکر کې و؟ یاره شوق مې و، آرزو مې وه، خو داسې ما هېڅ کله نه فیل کول چې زه یو وخت کې د افغانستان لپاره لوبه وکړم، ځکه د هغې ډېر زیات وجوهات دي. زه چې په کوم ولایت کې اوسېدم هلته کرکټ دومره مشهور نه و، له هغه ولایت نه کوم داسې مشهور لوبغاړی راوتی نه و، نو داسې ډېر څوک نه و په عین حال کې چې د بغلان ولایت چې کوم د کرکټ بنیادګذاران دي بغلان ولایت دي، خو هغوی زیات وخت په بغلان کې نه و تېر کړی چې د خلکو لیدلي وای چې دلته لوبغاړي راتلل، دلته لوبغاړو لوبه کوله. نو له دې وجې نه نو مشکلات ځکه ډېر زیات و چې له خپلو ملګرو او فیملي له طرفه چا داسې سپورټ کولی نه چې یاره کرکټ یعنې مثلا دا رقم لوبغاړی ملي ټیم ته وتی شي. موږ چې په ټي وي کې ملي ټیم لوبغاړي کتل نو موږ به سوچ کوو چې دا به ډېر بل لکه مې یا به دې کې ډېر زیات استعداد دي چې هغه موږ بغلان خلکو کوم موږ پرې نه پوهېدلو چې موږ یا ملي ټیم ته وتی سو نه سو وتلی. نو ډېر زیاته ارزو مې وه چې ولوبېږم او ډېر زیات شوق مې و، خو داسې بیا مې باور نه راته چې داسې یو وخت به راشي زه به د افغانستان ملي ټیم لپاره لوبه وکړم. موږ ډېر وخت په بغلان کې اوسېدلي، بیا داسې یو موقع برابر چې موږ کابل ته راغلو او تقریبا زه 10-12 کاله کابل ته هم نه و راغلی. موږ دې ته هم ډېر خوشحاله چې کابل ته را روان یو، ځکه ورور کور م دلته را روان و هغه سره راغلي وو. بیا په دې عین حال کې چې موږ دې ته خوشحاله چې کابل ته راغلي وو، دې وخت کې د انډر 16 ټرایل راغی بغلان ته. دلته ما 2-3 ورځې تېرې کړې دی. تاسې کابل ته راغلی او ازموینه یا ټرایل بغلان ته لاړه او دلته ما د مرګري زنګونه راوړي چې ټرایل راغلی او ټرایل راغلی. نو دلته کابل کې ما باندې وخت نور نه تېرېده، ځکه زه خو یې داسې اکاډمي ته نه پرېښودم چې لاړ شم هلته لوبه وکړم، بیا هغې سره لږ ځان بلد کړم، هغې نه بعد بیا زه امتحان ورکړم یا ولایتي لوبه وکړم. چې ټرایل راغلی دې هلکانو ما ته ډېر زنګونه ویل، نو امام نور طاقت نه کېده، پلار مې د خدای وبخي. نو هغه باندې زه ګرانه ما ورته ویم پلاره زه ځمه بغلان ته ځم، شته ځم داسې امتحان ورکوم. نو پلار مې کرکټ سره علاقه وه، کرکټ یې خوښېده، نو ما ته یې غږ ونه کړ، داسې یوازې اجازه یې هم نه راکوله، ما عمر وړکی و چې زه کابل نه بېرته یوازې بغلان ته لاړ شم. بیا ده وویل چې ته ځې موږ هم سره ځو. خو خلاصه چې زه لاړم ټرایل ته، ما سره بوټان نه و، موږ ته څه پاته دی کرکټ ته سره رقم بوټان باید سړی پښو کړي، شرټ دریشي دا هېڅ شی هم را سره نه و. بیا هلته هلکان هېڅوک هم کې نه پېژنه. زویب زمان خیل د فرست کلاس یو ښه لوبغاړی دی، هغه ولایتي لوبه کړې وه، هغه یې ما نوم اورېدلی چې داسې یو بالر ده او تیز بالینګ کوی شي. هغه راته شرټ راکړه او ټراوزر یې راته راکړه. نه چې ټرایل ته لاړم ما دې نه مخکې هډبال بیخي کتلی یم نه ده، په ټي وي خو م کتلی ده، خو ما داسې نږدې نه کتلی نه و چې دا هډبال بال څه رقم ګریپ ده څه رقم باید ونیسي. دا نوی بال چې دا لږ واسلینو باید لږ غواړم وي چې دا بال په کارتن کې وړي راوړي چې کوالټي یې خراب نه شي، چرم یې خراب نه شي. دا چې ما ته راکړي باید په دغه 3 ګوتو باندې بال کنټرول کوي، ما ته راکړي دا خو ما نه غواړېږي هسې ما د موټي کې راونیو پوره 5 ګوتو کې. نو چې زه بالینګ کوم موږ ته خو دې معلومات هم نه چې فاست بالر بال هم تاویږي، موږ خو یې خالي سپینر یې تاوی. زه اوس دلته کوم دی ما بال انسوینګ کېږي دا وایټونه کېږي، ما سر پرې نه خلاصېږي، بس بال کوم زه وایم چې زه دلته ولم دا دلته ولې ځي. خو بالونه مې کول راکول، فرق یې ما دومره دا اوس په دې 100-1.5 کسانو کې چې ما بالینګ په دوی باندې تیز و. نو له دې وجې نه زه سلیکټ کړم. زه چې سلیکټ کړم راغلم، زه مې ټایم و، نو هلکان هلته ټینس بال لوبه کوله، راغلم زه نو ورته وایم زه امتحان مې ورکوي کرکټ، وایي څنګه څومره کامیاب شو؟ ټول وخندل کامیاب شو. نتایج نه دي اعلان شوي، خو فضلک پاره کې وویل زه کامیاب یم. نوم یې ولیکه که نه، نو چې نوم یې ولیکه د ټول نومونه یې نه لیکل، یا څه 20-30 کسان چې هغه نومونه یې ما ورته ما نوم یې کې ولیکه. نو دوی وخندل، وایي لکه ستنا ته ورغلی که یو څو نور کسان هم که نه 10-12 کسان ځکه به یې لیکلی. دوی ته جالبه وه ته چېرته دا کرکټ او هډبال او ته چېرته داسې چېرته کېږي. کور ته هم راغلم زه کامیاب شوم. هغه دوی مې خاصه صحیح ده، کور والا پلار به مې داسې راته ویلې اخر کې چې کله بیا ما 19 کلنو ټیم کې لوبه وکړه، بیا ملي ټیم ته راغله، هغې نه وروسته یې راته ویلې چې موږ خپله نه راایسارولې، که موږ راایسار کړی وی بیا به تا ویل چې زه خو ملي ټیم ته وتم تاسو راایسار کړم، تاسو مې مخنیوی. وایي موږ په دې پرېښودې چې ګواکې هغوی دې را ریجیکټ کړي، پسې راوادې کړي چې زه ته نور موږ ته نه یې په کار، ته لوبه نور نه شې کولی. نو بیا به موږ درته وایي چې موږ درته څه نه دي ویلي، دوی را
لیږلی تا کې استعداد نه و یا و ته نه سوې نو د فیملی سره که سپورټ دا و چې زه یې ایثار نه کړم